بسم الله الرحمن الرحیم. ای د طیب خلکو زه سردار د جهان یم معمولی په ګټو، زه لیونی نه یم نبي آخر زمان یم معمولی په ګټو. او وایي افکارجان سیریوال دا دی د زړه سر زمو، ټولو انبیاو کې و ښکلی پیغمبر زمو. ګرانو کتونکو، عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. نو په دغه سلسله کې راغلي یو افګارجان سیریوال صاحب خواته نعتونه یې زیات تر لیکلي، اسلامي لیکل یې ډېر کړي، د هغوی نه به اورم، یو څو پوښتنې به ترې نه هم کوو. نو دا تاسو سره چې ما کوم نعت ووې، ای د طیب خلکو زه سردار د جهان یم معمولی په ګټو، دا ډېر مشهور نعت دی، دا هم د دی دی او نور هم ډېر مشهور نعتونه یې دي. نو افګارجان صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو. جزاکم الله عبدالله بھائی، الله دې ستاسو عزت وکړي. زه خو د دې دومره دغه ستاینې محتاج نه وم او حقدار هم نه وم. لوی لوی شاعران شته دي، شکر دی. خو دا نبي علیه السلام سره زمونږ عشق دی او مینه محبت دی. الله دې ستاسو را راتله مبارک کړي. ډېره مننه دي. او تاسو لیکلو کله نه شروع کړي دي؟ لیکل خو جي ما د شعرونه غزل هم لیکلي دي او شعرونه ما ادبي شعرونه هم لیکلي دي او تقریبا دا سن 96 او 95 نه دی خوا ما لیکل سټارټ کړي دي او دا زه کوم لیږي موسم لیږي کومه او زیات تر زما شاعري په نعتونو باندې او په نظمونو باندې مشتمله ده. ډېره مننه دي. او یو نعت یا داسې یو کلام شریک کړ، ډېره مننه به وي. ډېره مننه. خو به وایو ډیر یم ارمانی نبی ستا د دې کوڅو، رو رو می د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. ډیر یم ارمانی نبی ستا د دې کوڅو، رو رو می د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. ستا د وطن ښار ډیر یم جړولی، ستا ښکلي دیدار جاړم غلی غلی، مړ بشم یو وار په دې ارمان بتلی، نوم به مې شي پاتې د امت په ګڼو خلو، رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. ډېر یم ارماني نبي ستا د دې کوڅو، رو رو می د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. نشته څه ارمان زما بې له تا دلبره، تن شه ټول قربان زما تا باندې سربره، نور څه نشته کار زما د زړګي سره، شمار دې شم حبیبه ستا د ښار په لیونو، رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. ډېر یم ارماني نبي ستا د دې کوڅو، رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. تل به د خدمت کوم ستا د روزې خوا کې، ډېر به عبادت کوم رب ته په ژړا کې، ذکر به اوچت کوم بیا صفا مروه کې، ډېر به یم خوشحاله په دې ورځو او په شپو، رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. ډېر یم ارمان نبی ستا د دې کوڅو، رو رو می د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. خدای گو چې ډېر تنګ یما دلته په عجم کې، ژوند سره په جنګ یما دلته کور او چم کې، تا نه چې په څنګ یما تل به یم په غم کې، نور مې صبر نشته دی د چا په د لاسو، رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي، تا پسې دلګیر یمه. ډېر یم
ارمانی نبی ستا د دې کوڅو رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي تا پسې دلګیر یما ډیر ستی ستی ښکاري تل د افکار جانا سوی په زړګي ښکاري دا لري ارمانا تل ورته سودی ښکاري خیال په ګمانا زړه د پتنګ په شان سوځي په لمبو رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي تا پسې دلګیر یما ډېر یم ارماني نبي ستا د دې کوڅو رو رو مې د ځان سره نږدې کسامې ځي تا پسې دلګیر ګریما ډیره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو د افکار جان صاحب نعت واورئ امید دی چې تاسو به ترنه ډېرو خوندونه اخیستي او ما سره الفاظ نشته چې زه د دوی دپاره ووایم افکار جان صاحب ستاسو ژوند څنګه تېرېږي څه مصروفیات دي د ژوند زمونږ جی ماشاءالله ما علم کړی دی او په سن 2010 کې زه د علم نه فارغ شوی ما او د هغې نه دېخوا ما په 2011 کې یو کال تبلیغ کې ولګو او بیا کلي ته شوی یم نو بس د مدارسو خدمت کوو د عوامو خدمت کوو درس او تدریس کوم لګیا یم خپله مشغوله اکثریت دغه ده ډېر ښه دي او په خوراک کې څه خوښوي په خوراک کې خو زیات تر زما کچه غوښه او د ساده غوندې سبزیانې مې ډېرې خوښې وي او زیات تر چې کوم دی د دغه نه غټه غوښه او دا څیزونه دا مې بلکل نه خوښ دې سره مې بیخي نه لګي او کپړې کوم رنګ کې خوښ کپړې مې تکې سپینې ډېرې خوښې ځکه دا نبي اسلام پسندیده لباس دی او اچوم اکثریت ټول یې اچوم خو زیات تر خوښې مې سپینې وي ډېره مننه او شاعرانو ملګرو سره کښېنئ جي او جی شاعران ملګري راځي ماله خواته او ډېر پکې مونږ خپل یو سپرلی ادبي ټولنه یو تنظیم هم خپل چې چلو دا زموږ یو خپل د تنظیم دی په دې ثوابې په دې خوش علاقه کې سپرلی ادبي ټولنه په دې زموږ پیج هم چلیږي او مشاعرې وخت په وخت باندې مونږ کوو الحمدلله ډېره مننه او کتاب راغلی دی که نه کتاب به راځي مخکې څه اراده کتاب جی ما سره ښه تیار پروت دی خو بس بېوسي ده او جوړول شونه دوره وس طاقت نشته دی او دریاب نوم ولیخې دی الحمدلله او انشاءالله راښکاره کېږي به داسې دغه هم چې لکه خپل کار پې کومه او زه به خپله کمپوز کوم زه لیږم سټک په کوم او هغې کې به انشاءالله چې دغه کتاب ډېر زر مکمل شي انشاءالله ډېره مننه جي او یو نعت یا یو کلام بل شریک که مینهوالو سره ډېره مننه به وي پریږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کې خوند او مزه ده ستا په مینه کې دلبره خوند او مزه ده ستا په مینه کې دلبره پریږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کې خوند او مزه ده ستا په مینه کې دلبره خوند او مزه ده ستا په مینه کې دلبره زه د محبت په نوم زار کړی زیګر پیژنم زه د خپل حبیب په محبت کې اثر پیژنم دغاسې سوځېږمه ستا په عاشقۍ کې راشه زما دله زما زړه نبي سروره پرېږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کی خوند او مزه ده ستا په مینه کې دلبره
ما ته خو یادېږي د جنګلو سره ولاړ یما اوښکې تویومه شنو پردو سره ولاړ یما تل به زه جړېږمه ستا په عاشقۍ کې لاس ته محبت راکه زما د زړګي سره پرېږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کې خوند او مزه ده ستا په مینا کې دلبره ما می لر کوا د ځان نه دلته کې ملنګ ښیم داسې د دنیا له شوره دلته کې پسنګ ښیم نور نه پاتې کېږمه ستا په عاشقۍ کې داسې بې اسرې په بل وطن کې ستا له دره پرېږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کی خوند او مزه ده ستا په مینا کې دلبره خلک راته وایي نادیدی دا ته څه کوي ناخوځې روضې نا عجیبی دا ته څه کوي زه په دې پوهېږمه ستا په عاشقۍ کې خلک لیوني دي ستا د مینې نه خبره پرېږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کې خوند او مزه ده ستا په مینا کې دلبره راشد خپل نوم د افکار جان په زړګي وګوره بیا نور محبت د بل انسان په زړګي وګوره حد نه به زیاتېږمه ستا په عاشقۍ کې دا کړمه واده زما نبي خیر البشره پرېږده چې کړېږمه ستا په عاشقۍ کې خوند او مزه ده ستا په مینا کې دلبره اخره کې مینوالو له څه میسج لرئ څه پیغام به هغوی له ورکوئ زه خو مینوالو ته دا پیغام ورکوم چې د دنیا د عشق او محبت نه قسم په الله قسم جوړیږي ټوله حقیقي عشق وګورئ چې تاسو سره ژوند سکون ملو شي هر انسان سهار پاسي تر ماښامه پورې د دنیا په مینه محبت کې د دنیا په مشغولا کې ټول خلک لګیا وي خو هیڅ چاته سکون نشته نه په مال کې شته نه په دولت کې شته نه په بنګلو کې شته نه په جاګیزه چې کوم ځای کې ناست یم دا هم بنګله ده خو قسم په الله که د دې بنګله کې چاته سکون وي سکون اصل دا په منځونو کې دی الله سره په مینه کې دی رسول الله مبارک سره په مینه کې دی تاسو یو ځل راشي د الله رسول مینې ته محبت ته تاسو به د ژوند خوشحالۍ او سکون وګورئ ډېر ښه په اخره کې به زمین مانیروال صاحب طرف ته ځمه هغوی به یو څو شعرونه ووایي خپل پروګرام به راغونډ کړي ښه ډېره مننه د افکار جان بای مننه شکریه ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو او موږ په دې ساده باده شعرونو دا پروګرام راغونډو نن مې زړه څه پریشان غونته کېدی د غمونو په باران غونته کېدی اول هغه چې به تل بهار بهارو نن راغلی په خزان غونته کېدی او هر یو شی نن د اور په بیه خرڅېږي چې دا څنګه پاکستان غونته کېدی هر یو شی د اور په بیه نن خرڅېږي چې دا څنګه پاکستان غونته کېدی او د ګرانۍ په سوچ کې هر یو سړی ډوب دی سم د پوزې او ویزان غونته کېدی او خدایه ته وله ثواب د بهار وکړي یو شاعر بغزمین خان غونته کېدی نو د افکبریان صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې چېرته یی نو ښاد و باد اوسئ که زموږ نه د پروګرام کې څه غلطي شوي نو بخښنه غواړو د لوی الله په امان